د اختر تمسا آمادګي نیولې ځکه ماشومان جامې غواړي میوه غواړي نه کوم هېڅ شی کوي په دغه کلمه چې وې په دغه چې روژه چې موږ تاسو مسلمان چې په دې لاره مې جړلي په دغه کلمه چې وې چې دغه چې مال خدای که سبا اختر شي زمونږ به څه حال اختر ته تمسا آمادګي نیولې ده اختر ته یارانو زما ته 19 ورځې زه نورم نه زما ولې په دې باندې چې ماشومان نه پوټ غواړي کالی غواړي یو شی خو یو ډول کومه السلام علیکم د فیسبوک او یوټیوب چینل خوږو او د نومونکو هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاستئ او روژې به مو تر دې دمه په خیر او عافیت سره تېرې کړې اوسي د حضرت عباس رضی الله عنه څخه روایت ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د غریب لاسنیوی زما لپاره د هغې څخه غوره ده چې زه یوه میاشت په مسجد اقصا کې اعتکاف وسم او هلته روژه ونیسم نو خوشبخته دي هغه خلک چې په دې مبارکه میاشت کې د غریبو لاسنیوی کوي صدقې ورکوي چې په دې میاشت کې هره نیکي په څو چنده حسابیږي په دې لړ کې یو حاجي صاحب چې د نوم ښودلو څخه یې ډډه وکوله او د نوم مخفف یې ایچ ښودلی ده مرسته یې چمتو کړې ده تر څو هغه غریب او خوار خلک موږ پیدا کړو مستحق خلک پیدا کړو او د اختر لپاره چې اختر روان ده هغوی لپاره موږ د اختر میوه ورکړو صدقه یې کړو تر څو هغه اختر دوی هم په خوشحالۍ او خیر سره تیر کړي او اجرونه یې هغه چاته ورسېږي څوک چې صدقه کوي ریمیک د آرام باندې ممې ژړه و نور ته ژوند السلام علیکم کاکا ستړی مه شئ جوړې په خیر یې صحت ښه ده تکړه یې تازه یې په خیر یې روژه په خیر تېرېږي فکر کوم کور کې بل څوک د کار روزګار نشته چې ته راوتلی نه دغه ماشومان دي نه کور کې څو نفره یاستئ د خدای دغه څه نفر ښه سرپرستي یې تا په غاړه ده سرپرستي زما په څنګه کار او روزګار چې کېږي که نه بازار د خونده نشته دی چې شی کار کوي کراچۍ کې د فکر کوم څه شی نشته دي نه والمغربیني لږ ذره پاتې وه هغه اوس خلاص څه شی دا کیلوګان دونه پیسې موږ نه لرو چې مڼې راوړو هغه راوړو خو دا مارکېټ نه قرض راوړو که پیاپات شو اخلو یې که نه خلاص ښه ښه څنګه روژه کې بیا ګزاره کېدله که کېږي یا نه کېږي نو څنګه کوي تېروئ اختر روان د اختر تمسا آمادګي نیولې ځکه ماشومان جامې غواړي میوه غواړي نه کوم هېڅ شی کوي څنګه ده که څوک تاسو ته د اختر میوه درکړي کچاره کم کورې آباد کچاره نه که او مننه کور ودان خیر اوسې تا یو مسلمان ورور ده هغه مرسته کړې ده د اختر میوه ده د خپلو بچیانو سره به یې وخورې سمه ده یو شی به صبر وکړه هیر میکړه خوشحال بشم ممې یادوه نور ته ژوند دې ستومانده کړم ممې دردوه نور ته غونډانې مې لورګانې یو مې زوی ده او هم ده برابر ده او نور یوازې دی ښه ښه څنګه کاروبار دې کېږي نه کېږي مطلقې نشته ده داسې خو کله اختیار پرې راته پاسې کله نه وي زیات یې ونیسته او دې کې ډوډۍ خوراک هم ته ښه ښه اختر روان د اختر ته دې څه آمادګي نیولې ده اختر ته یارانو زما ته 19 ورځې زه نورم نه زما ولې په دې باندې چې ماشومان نه پوټ غواړي کالی غواړي یو شی خو یو ډول کومه لیکن ځان پټ کړی ده څنګه ده که چېرې تاسو ته د اختر میوه ټول شیان څوک درکړي هغسې راکړي خو ښه به وي نو ښه کار به وي نو خوشحاله به کېږي یو مسلمان ورور ستا سره مرسته کړې ده یاره د اختر میوه ده هغه به د خپلو بچیانو سره په خوشحالۍ او عافیت سره وخورې او هغه چا چې صدقه کړې هغه ته به دعا وکړې صحیح صحیح سمه ده که الله دې وکړي خدای دې جنتونه وکړي په هغه جهان کې د خدای کړمه دې پردی په خدای کړمه دې رحمت مې شو زړګی په خدای خپلونه په شاڅمه څنګه کاروبار کېږي نه کېږي بس کله 50 کله 100 کله یو نیم سل کله 200 او کور من لغمان کې مسافر یم ښه ښه او د لغمان کې د مسافر یې او زه د مسافر یم دلته هم بیا څوک سره شته که نه وتاټ نه بس انسکریم والا وتاټ دې کې به شپه کوم اختر د اختر د تمسا آمادګي نیولي بس اختر کې همدغسې بس خپله غریبي کوم ښه دا ملګري هم د سره ده او دا بیل د مالوان نه راځه راشه ته ښه اوس دا راته ووایه چې اختر میوه دې اخیستې که نه شکر دا بنده مو اخیستې ده لږ 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 د چې اخیستې زمونږ یو ورور ده چې هغه په لندن کې میشت ده
او یو څه صدقه ده او مرسته یې کړې د اختر میوه ده هغه موږ تاسو درکړو دعا ورته کوئ تاسو هیله کوم په رمضان خیر وي مې درد و نور ته درد مې د غالب په زړه ځکه سویلې کړم ډکه یم د زخمونو نه غلی یم زګیروي کړم نه کړم څنګه کار روزګار کېږي که نه کېږي مانا نو لګیا اوسو نو نشته مزدوري نشته د کور یوازینی د ګټې نفر ته یې همدا دی ما څو نفر دې فامیل کې دی پنځه روژه دې څنګه تېره شوه مانا شکر دی الحمدلله څنګه خوراک څښاک څه پیدا کېدل مانا پیدا کېږي کله یو دوست یو بل دوست پیدا کېږي سبا به سبا اختر هم ده څه آمادګي دې نیولې که نه مانا نشته مزدوري نشته نو خدای دې نشته دی آفرین ماشومان په اختره کې خامخا میوه غواړي کالي غواړي لباس غواړي هغوی دا غوښتنه نه لري درڅخه مانا لري کله دې کله خالي خپل ته خپل خلاصو چې ورو ماشومان یې جامین لري تیار کالي ورته کوو نور خدای دې شته دی څنګه ده که څوک تا ته د اختر میوه درکړي او د خپل ماشومان سره یې وخورئ والله نفر راځي داسې دا بل نفر راځي انډول کومه کوي کله نیم چاره یو پاو درې نیم خورد راکوي موږ ته هماغه ماشومان چاره کوو ستا یو مسلمان ورور ده هغه د سره مرسته کړې ده صدقه ده هغه قبوله کړه او د خپل ماشومان سره په خوشحالۍ سره وکړه کور والا و نور ته مې کاڼه و نور ته ژوند ډېر ستومان دې کړم مې درد و نور ته مې درد و نور ته ژوند ډېر ستومان دې کړم مې درد و نور ته مې درد و نور ته مې زور و نور ته مې کاڼه و نور ته ژوند ډېر ستومان دې کړم کاکا ستړی مې شي جوړې په خیر یې صدقه ده تکړه یې تازه یې ښې په خیر یې څنګه فکر کوم نو کور کې د بل څوک د ګټې وټې نشته چې ته راوتی یې والا مجبوري ده بس هر سړی یاد نه شي کولی که زوی مې وباسي عوام نه شي کولی د کور سرپرستي د تا په غاړه او څه وکړو څو نفره یاستئ فامیل کې که زه شپږ نفره یو څنګه ده روژه په خیر تېره شوه روژه دغسې چې یې ګرده ګرځم تمام ورځې سهار وځم باغ د ورځې څو روپۍ کار کوې د ورځې معلوم دی 200 300 داسې پاتې کېږي اختر هم روان ده ماشومانو زامن به د اختر جامې او کالي میوه غواړي والا غواړي څوک چې نه وي موږ زه خپله شل ورځې دا طبیعي خو د شل ورځې کور کې پروت وم وګوره دغلته ولې د 12 او دې سره دغه رکشه کې داسې سپینه رکشه کې وګوره دا ځای به څنګه ده که څوک تا ته د اختر میوه درکړي دا ولاکه زه خپله که وګټو که دا بس نو څنګه ده که چېرته څوک درکړي درته بچې راکړي کور آباد خدای ورسره ښه وکړي ستا یو مسلمان ورور چې په لندن کې میشت ده هغه د سره مرسته کړې صدقه ده بس په خپل الله دې دغه اجرونه نصیب کړي خدای بیت الله شم نصیب کړي کور ودان خیر وسي بس یو شی به صبر وکړو پریمیک د آرام باندې مې ژړه و نور ته ژوند ډېر ستومان دې کړم مې درد و نور ته مې درد و نور ته مې زور و نور ته مې چلې ته چې شي کوي څنګه کاروبار دې کېږي زکه ده دا یو ملک یو حاجي صاحب مرسته کړې ده بس دغه د خپلو ماشومانو سره په اختر کې وخورئ هغه ته دعا وکوئ خوشحاله اختر ولرئ یوه لحظه دې نه کړمه وا ژوندونه زه خوشحال ګرځم د مجنون په شان داسې سوی زما دی حال څنګه منم دوی دې شم راکړه راته یو مثال وایه چې السلام علیکم ښې په خیر یې صدقه ده تکړه یې تازه یې ستړی مه شي جوړ یې په خیر صدقه ده تکړه یې تازه یې چیر روان یې په خیر
بس اوس کور ته روان یو بازار ته وځو څه شی د کاروبار دی څه شی کوي پاپړ پکانې دغه شیان خرڅو نو د ورځې ته څو ګټې په دو باندې تاسو وایئ چې پاتې شي دغه 200 روپۍ شاوخوا کور بیا چلیږي په دې باندې ګزاره څو نفر یاستې فامیل کې تقریبا 9 نفر اختر روان ده اختر ته څه آمادګي نیولې ده یاره ولا درام ته یو کومک کړی نور چې خپله وسه کې نشته ده چا څه راکړي دي هغه مې اخیستي اختر ته چې سودا مودا اخیستې نه که یو حاجي صاحب دا لندن کې میش د هغه مرسته کړې ده صدقه ده هغه موږ تاسو ته سپارو بس هغه ته دعا کوئ الله دې آباد لري الله دې موفقه لري بس دعا کوه کاکا خدای په امان ښه وخت لري خدای په امان السلام علیکم بخیر شه ښه ده بخیر تازه ښه بخیر شه شیر روانې بخیر کور ته ځم بخیر شیر د کوم ځای څخه کار کور کې او دې ارزان قیمت کې دا دغه خرڅوم کاغذونه دا موټر کې چیک دي دا لاس خوله دا شیان پې وچوي دغه خرڅوم روژه وه دا روژه کې د تا ګزاره کېده نه کېدله څونه پیسې هلته درکوي هلته خو بس کار کوم په 600 یې راخلم 800 روپۍ جوړوي 200 روپۍ پکې راته په 200 روپۍ باندې بیا تا د فامیل ګزاره کېږي که نه ولا بس خدای م چلوي نو څه وکړو چې آرام نشته دی نو چې آرام نشته دی څه وکړو بس د 200 روپو سره د خپل ژوند هم تړلی بس هغې سره ځان برابروم سبا اختر ده څه آمادګي دې نیولې ورته که نه ولا د خپل وسې پورې بس لږ داسې نخود لږ سیمیان داسې دغه که نه د 50 روپۍ چا بچیانو ته مې دا اخیستی دی او هغه ورځ راته منډې وهي او څنګه ده که د دغه بچیانو په خاطر د یو څوک مکمل د اختر سودا درکړي درته ویم خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې ورسره ښه بس وکړي دغسې یو په مسلمان دغه روژه په دغه کلمه یې چې وی په دغه روژه چې موږ تاسو مسلمان یو چې په دې لاره مې جړلي په دغه کلمه یې چې وی چې دغه چې مال خدای که سبا اختر شي زموږ به څه حالي که په دغه مسلماني په دغه کلمه په دغه مسلمانان چې موږ تاسو روژې چې دغه نن ماښام په دې لاره ما جړلي څه وکړو هېڅ چاره نه لرو هېڅ هم د لاسه نه کېږي دغه مزدوري ده دغه ته ځو 100 200 300 200 کله یې کله نه بس دغسې یو خیرخوا حاجي صاحب د هغه د سره مرسته کړې صدقه د هغه به زه تا تسلیم کړم هغه ته دعا کوه ویم چې دنیا بعد خدای دې آباد لري دنیا بعد خدای دې آباد لري خدای دې ورته په دنیا او آخرت کې ښکلې ګلزار لري خدای دې ورته په سر و مال کې صحت کې کاروبار کې کورنۍ کې سره دې ورسره خدای برکت واچوي د دې د رضا دې خدای په خپل رضا کې قبول وګرځولی کړي چې دنیا باندې خدای دې هر قسم آفات مصیبت بلاونه دې وساتي ظالمان دښمنان دې خدای پې ناکام او شرمنده لري خدای پاک دې دا رضا دې په خپل رضا کې قبول او منظور کړي چې ده موږ سره ښه وکړه ده سره دې خدای ښه وکړي ده سره دې الله ښه وکړي خوشحاله اوسئ خوشحاله اختر ولرئ مخکې له مخکې د اختر مبارک شه عزتمن شي عزتمن خدای په امان دنیا باندې آباد خوخیو پیلم شارازا رازا اخترا دا خوخیو پیلم شارازا زلونا ټکور کړه د دردونو خاتمه شارازا رازا اخترا دا خوخیو پیلم شارازا رازا اخترا دا خوخیو پیلم شارازا درب للوري ملمستاي مسلمة أمتا درب للوري ملمستاي مسلمة أمتا درب للوري ملمستاي مسلمة أمتا دا أخوة دا محبت لو يا تبشارة دا أخوت دا محبت لو يا سپشارزا رازا اخترا دا خوخيو پیلا مشارزا رازا اخترا دا خوخيو پیلا مشارزا زلونا ټکور کړه د دردونو خاتمه شارزا رازا اخترا دا خوخیو پیلم شارازا رازا اخترا دا خوخیو پیلم شارازا دلتا د وینو سیلابونه زی وحشت شروع دی